بسم الله الرحمن الرحيم. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. يدشتم لنبر باب دے امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې لګولې دي. په دې کې دا خبره ذکر کوي چې یو سړی په جاهلیت کې د کفر په وخت کې کوم ښه کارونه کول نو هغه کارونه وسم کولای شي، ځکه اسلام د ښه کارونو منع نه کوي بلکې هغه ته نورم دغه کوي، ترغیب ورکوي. نو که یو سړی د کفر په وخت کې د شرک په وخت کې ښه کارونه کړي دي هغه د وسم نه کټ کوي. باب د من دغه چا باره کې وصل رحمه چې خپل ولي پاللی وي په جاهلیت کې کفر په حالت کې ثم اسلم به اسلام راوړي، دا بس کوي. نو فرمایي حدیث راوړي د حکیم ابن حزام رضی الله عنه انه قال، لا فرمایي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وما نبي صلى الله عليه وسلم تو فرمایل ارأيت خبر را کما ته امورا د سو کارونو یا رسول الله كنت اتحنث بها في الجاهليه چې ما با ځان نږدې کوو په هغې سره په جاهلیت کې، یعنی جاهلیت وخت کې وما دا نیک اعمال ګڼل چې په دې به الله ماته ثواب راکوي. من صلة څه شی و دا وي مې خپل ولي پالل، وعتاقة بل دا ده چې څټونه به مې غلامان به مې ازادول، بل وصدقة صدقې به مې کولې. فهل لي فيها اجر، په دې کې زما دپاره اجر شته دی؟ قال حکیم بي ته فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اسلمت على ما سلف من خیرین، تا اسلام راوړی د سره د هغه تیر کارونو د خیر نه، یعنی دا کم تیر کارونه چې د خیر تا کړي دي د هغې ثواب الله تعالی درکوي. نو دا څومره عظیمه فایده ده په دې حدیث کې. حکیم بن حزام دا لوی جلیل القدر صحابي دی، ابو خالد القرشي الاسدي. دیم د فتح مکې په ورځ باندې اسلام راوړی، حنین غزا کې هم شریک و، طائف کې هم شریک و، او د اشرافو د قریشو نه ډېر یو عاقل انسان و، خیر خویه انسان و، او فقیه مو تقریبا 450 سنه هجری کې دا وفات شوی و. حدیث کې به فایده د کافر سړي نیک اعمال دا بند وي تر هغه وخته پورې چې اسلام راوړي. کله چې اسلام راوړي هغه ته الله قبلوي، چې اسلام یې رانه هیڅ فایده ولا نه ورکوي. د الله دومره رحم دی. یو کافر دی په کفر کې ډېر اعمال وکړل چې اسلام یې راوړ الله یې ولا قبلوي، هغه ورته ورکوي. او بل په دې حدیث کې د حکیم بن حزام رضی الله عنه فضیلت ته اشاره وي چې دا په جاهلیت کې دومره ښه انسانو چې نیک اعمال کول. کافرو کې ښه خلک وي، ښه اعمال کوي، صله رحمینې پکې دغه به کوي، لیکن دا ده چې الله یې نه قبلوي، د هغې بدلې ول الله جنت دنیا کې ورکوي. او که چېرته اسلام یې راوړو نو بیا د هغې ثواب مولا ورکوي. 22 باب دی باب صلة ذي الرحم المشرک والتهدیة. باب دی په باره د صله رحمي خپلولۍ پاللو د خاوند خپلولۍ کې چې هغه مشرک وي او هغه ته هدیه لیږل. آیا دا کولی شي چې ستا یو خپلوان دی هغه مشرک دی، کافر دی، هغې سره به ته صله رحمي کې فعلی به خپلولي که نه به یې کې؟ امام بخاري وایي چې دا به کې داسې نه چې لکه بس هغه فاسق دی فاجر دی ورکه خبرې ورسره نه کوم، دا کوم نه، دا بیله خبره ده. دنیا د څوک به کافر وي، څوک به مسلمان وي، څوک به متقي وي، څوک به اعلا مؤمن وي، څوک به ادنا وي، څوک به فاسق وي. دا بیله خبره ده، خپلولي دا بیل مقام لري. نو دا به سړی فعلي. عن ابن عمر عبد الله بن عمر تنه فرمایي چې عمر تنه یو حلة سیره، دا حدیث مخکې تیر شوی و، نبی صلی الله علیه وسلم د امام بخاري رحمه الله ذکر کړی، خو هلته یوه فایده او مقصد، دلته د امام بخاري بله فایده او بله مسله ترې راوباسي. عمر تنه یو چپن ولیدله چې هغه د یمن والا و، او هغې کې هغه ریخم ګډ شوي، ریخم او د دغه نه جوړه شوي. ویل یا رسول الله لو اشتریت هذه، که چېرته دا ته والوتې فلبستها یوم الجمعة وللوفود اذا اتوک، جمعې په ورځ یې اغوندي او همدغه رنګې د ډلې خلک راځي تا ته هغې ته اغوندي.
نو دا به څنګه هغه ته یا عمر انما يلبس هذه من لا خلق له دا خو خلک هغه چې داغي په آخرت کې برخه نشته دي ځکه دې کې رحم دي کنه به دغه شی چې دا نبی صلی الله علیه وسلم ته هدیه شو چا ته هدیه کړه نه غسله چا غسي او نبی صلی الله علیه وسلم ته هدیه کړه نبی صلی الله علیه وسلم دار او غسله او عمره ته هدیه کړه چې عمره ته تر هغه ایران شو او ویل یا رسول الله دا شی دې ما ته راولېږه حال دا ما ته ویل چې دا تواله تا وانه غسل چې دا دغه چا د بار دي چې اخرت کې د فاره دا غي برخه نه تا ما ته د څنګه راولېږه او ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انی لم اهدها لك لتلبسها ما دې بارنده د لګل چې واغوندي انما هديتها اليك لتبيعها ما خو دې لپاره درولې هدیه کله ته چې تی خرڅ کیا باغ پیسو نه فائدہ والی او لتکسوها او یا بل چاته ورکی هغه به واغوندي نو عمره هو سوق فاهداها عمر لاخ له من امه مشرك عمره هو د فار ورور په مور کې او د مور طرف نه مورو دا ورورو او هغه په مکه کې هغه ته ولېګله هغه او مشرکو هغه ته ورکړه نه دا ګوره د عمره هو نه وسوک سخت د الله په دین کې او هغه د سل رحمی فعل الله ځکه دا دین دی مشرکی می هغه د فارم سره د فعل شي حدیث کې په فائدې چې سره د خلق چاته راځي وفود راځي ملاقات لسوک راځي نه دا کول شي ځان وته ډولي کی خې جامې واغوندي دا کول پکار سره کور کې عادي وي ملمانه ته راځي نو باید سره لک تغییر وکي دا اثر لري نبی صلی الله علیه وسلم ته عمر ته هو د سویل حدیث کې په فائدې وی چې مشرک ته سره ډالۍ ورکول شي د مصلحت د وجنه چې مصلحت پکې همدغه رنګ حدیث کې په فائدې چې انسان ته یو شی هدیه شي هغه خرڅول شي همدغه رنګ حدیث کې په فائدې وی چې زړه سل رحمی فعل شي ولو کو کافرم وی افسوس ده په خلکو باندې چې لکه پلان کې وي فاسق ده زما د سیده خو فاسق ده زو څه خبرې نه کوم او فاجر ده او دا لکه مسلمان خو ده کنه فسق او فجور دای په خپل ځای باندې دي دا فسق استا کړی ده کده الله کړی ده دا نافرمانی استا کړی ده کده الله کړی ده غیر الله کړی ده استا بنده نه دي لیکن تو سره خپل تامن چې الله کوم حق یې خیره هو سره وکاسل رحمی سره وپاله کله چې استا د اخلاق او غس شي متاثر شي او بیت د بد اعمال پریدي بل دا نصيحتونه سره وکړه خدا نه چې ته ارسو سره کټ کی او اکثر چې مونږه ته سونه معلوماتي اکثر د سوي چې د دنیا مسله راشي به د فسق او د فجور فټافې ډېر لګي یو مسله کې وران شي بالا کوئی فاسق د زما وسوران د مخې دینه کوم مسله وسره نه راغلي نو به مدق انسان فاسق وي د وسره جوړي حدیث کې به دا هم فائدہ وی چې دغه رحم د افوزنان سړو باندې دا حرام دی باب تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم دا د دشتم باب د امام بخاری رحمه الله لګولې دی باب د عبارت د کې چې تاسو خوي د خپل نسبونه ما هغه څه تصلون به ارحامكم چې تاسو باغی سره خپل ولین هغه په واستکوي تاسو سل رحمی چوي هغه تاسو بل د خوي جبیر ابن مطعم فرمایي ما د عمره هنا واوریدل چې هغه فرمایل په منبر باندې ویل تعلموا انسابكم تاسو خپل منځ کې نسبونه دا یاد کړئ یعنی خپل بچی کې نه چې پلان کې زما وراره د پلان کې می تر د پلان کې می ماما د پلان کې می دا ټول دا یو بل تخوي دا رښتې ول او ته یادوي دا او ته یاد کې خپل بچو ته خپل کشرانو ته ثم صلوا ارحامكم به ور پاله د سیمه جسرب دخوي خوي والله قسم کوي انه لا يكون بين الرجل کیږي د مابین در سړي او وبين اخيه دورور ما بين کې یو شی یعنی سبغض حسد یو سم مشکلات د پیښ شي ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخله الرحم کچیر د دې ته پته وي چې د دا د دې سل رحم مبارک څومره لوی عظمت دی او شان دی سونه په یو بل حقوق لري لا اوزعه دا به خامخه خد خپل د بغض او حسد او د مشکل به بن کړي او ختم کړي و ذالک عن انتهاکه دغه د اشلولو د انتهاک کولونه نو د کې به حدیث کې به فائدہ ویږي
سلی رحمی فعلل د دې خپل کشرانو ته او دا خودل کول پکار دي چې دا وپېژني، ځکه چې دا نه پېژني اکثر به نه پېژني چې لکه دا زما څه دی، د خپلوان مې دی که نه مې دی، د خپلولي په دې سره څه کېږي، هغه دغ کېږي. عبدالله بن عباس عنه فرمایي احفظوا انسابکم، خپل نسبونه تاسو دا وساتئ، یعنی یاد کړئ. تصلوا ارحامکم په وسط کې خپلولین، فانه لا بعد بالرحم اذا قربت. باب مولى القوم من انفسهم. څلوردېرشم باب د امام بخاري رحمه الله ذکر کړی دی او دې کې دا خبر ذکر کوي چې مولا د قوم دا د هغې نه وي. مولا یعنی هغه غلام چې تا آزاد کړی دی، هغه هم ستا د قوم تا نه حسابېږي. رفاعه ابن رافع فرمایي رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، عمر ته ویل اجمع لقومك، ما تخفل قوم راجمك يا عمر، فجمعهم هغو ته راجمکو. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر، هرکله چې دا ټول قوم رال او کېناست، عمر تنهو رالی نبي صلی الله علیه وسلم ته نوت ورته ویل یا رسول الله قد جمعت لك قومي، ما تخفل قوم راجمک. فسمع ذلك الانصار، انصار دا واورد، فقالوا قد نزل في قريش الوحي، وحي لك جنازل شوی د قریشو کې. فجاء المستمع والناظر، ټول خلق رال چاغ هغه اوریدونکي او کتونکي ټول ما يقال لهم چې څه به ته اوس ویل کېږي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، په دې وخت کې نبي صلی الله علیه وسلم راووت، فقام بین اظهرهم، بیا فاسد او دا ورته ویل هل فیکم من غیرکم، په تاسو کې تاسو نه غیر څوک شته دی، یعنی ستاسو د خپل نسبونه څوک شته؟ هغه ویل نعم فینا حلیفنا وابن اختنا وموالینا، په موږ کې حلفا دي چې قسمونه مو سره یو بل سره کړي دي، همدغه رنګې د خویندو بشیره سره دي خورینه چې کېږي، همدغه رنګې موالي زموږ چې کوم آزاد کړي دي آزاد شده غلامان دي وغیره. نبي صلی الله علیه وسلم ویل حلیفنا منا، هغه حلفا چې دي هغه هم زموږ نه دي، او وابن اختنا منا، د خویندو زامن هم زموږ نه دي، وموالینا منا، موالیم زموږ نه دي کوم چې آزاد شوي. وانتم تستمعون، تاسو اورئ، دا خبر واورئ، وک شئ. ان اولیاء منکم المتقون، په تاسو ټولو کې ګوره، په تاسو کې د خورین مشته دی، آزاد غلامان مشته دی، دا ټول حلیفګان دا نږدې خلک هم زما استئ، لیکن ما ته نږدې خلک او زما دوستان په تاسو کې هغه خلک دي چې متقین وي، د الله نه یریږي، دا زما دوستان دي. سبحان الله. فإن كنتم أولئك فذاك، چېرته دغه سیاسي متقین یاستئ او نیکان یاستئ، خو بس خلاص ټول زما دوستان یاستئ. وإلا فانظروا، بیا خپل ځانونو ته ګورئ. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال، راتګ لا يأتي الناس، راتګ به نه کوي خلک بالأعمال په اعمالو باندې په ورځ د قیامت کې، وتأتون بالأثقال، تاسو به په درانو اعمالو باندې راتګ کوئ. فيعرض عنكم، تاسو مدا سکی هغه اړول کېږي. ثم نادى، بیا آواز وکړو، فقال يا أيها الناس، ای خلکو، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، لاسونه جګول د قریش په سرونه سي خوستل. أيها الناس، ای خلکو، ان قريشا اهل امانه، دا قریش دا امانت والا خلک دي، اسلاسونه کې خوصل. من بغا بهم، چا چې بده باندې بغي وکړه، سرکشي وکړه. العواثر، یا دا چې عواثر یعنی کاندې وته پښتو کې چې وای کاندې وته وکنلې zarar ورته ورکړي قریش ته. نکبه الله، الله بدا پړ مخ را ورته لمن خریه، په خپل من خرو باندې په خپل مخونو باندې الله جل جلاله د خلق پړ مخ را ورته په جهنم کې. د غرض دا چې د نظام وساتي. حدیث کې به اشاره وي او فائدہ به وي چې اهتمام د داعی به اول په خپل ځان باندې وي، اول ځان به جهان خلق وي، اول ځان اصلاح به د بل چا، اول ځان اصلاح کبه خپل اهل به ورپسې نور مسلمانان. دا چې خپل ځان د پریخه د خپل اهل پریخه د نور په ذکرځي، دا خره ده. نبی اسلام ول خپل اهل ته وي، خپلوان ته وي چې ځان اصلاح کوي. همدغه رنګي حدیث کې به اشاره وي فائدہ وي چې د خور زوی د قوم نوي. همدغه رنګي حدیث کې به فائدہ وي چې منزله د قریش د لوی ده به چې دغه عزت وشي. همدغه رنګي حدیث کې به اشاره وي چې قیامت ورځ باندې انسان ته هیڅ خپلوان د الله بلا فائدہ نه ورکوي مګر نیک اعمال ورته ورکوي. حدیث کې به فائدہ وي چې د الله د پیغمبر دوستان صرف متقین دي، نه دا چې دغه خپلوان وي په نسب کې او به متقین وي. په حدیث کې به اشاره وي چې د کافر سړي سره به سړی موالات
نه کوي مینه محبت ګوره یو خپل ولی ساتل یو مینه محبتي مینه محبت به سره نه او د چې خپل ولی به سره سره ساتي. هذا بالله تعالى توفيق والله اعلم.